سلامونه ستړي مسئ وخت مو په خیر. پام وکړئ د غږ نیوز یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د خوست ولایت امنیتي چارواکو ویلي چې منګل د طلا خان زوی او د هغه دوه زامن حفیظ الله او احمد چې د یوې کورنۍ د 14 غړو د وژنې اصلي عاملین ونیول شوي دي. غږ نیوز ته سرچینو ویلي چې دغه کسان په اصل کې د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ دي او اوس مهال د خوست په علي شیر ولسوالۍ کې اوسېدل. بل خوا د خوست امنیه قومندانۍ د ویان طاهر احرار په وینا دا 3 کسان د 7 شکمنو کسانو په منځ کې پیژندل شوي او نیول شوي دي او د لومړنیو څېړنو په ترڅ کې په خپل جرم اعتراف کړی دی. د یادونې وړ ده چې دا زړه بوږنوونکې وژنه تېره اونۍ د خوست په علي شیر ولسوالۍ کې وشوه چې د یوې کورنۍ 14 غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو په ډزو ووژل. بلخوا په پاکستان کې د افغانستان سرپرست حکومت سفیر سردار احمد شکیب د دغه هیواد د پولیسو له لوري اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو په غبرګون کې ویلي چې دغه راز هڅې د پاکستان کورنۍ ستونزې نشي حل کولی او په خبره دا چاره نفرت خپروي. سردار احمد شکیب وایي هڅه کوي چې په دې اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې کار وکړي او په پاکستان کې د میشتو افغانانو کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي. یاد د دوی چې په دې وروستیو کې پاکستان حکومت د ټولو انساني حقوقو په خلاف افغان کډوال نیسي او ځوروي یې.